بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ خبره کوو د FSH او د LH فالیکل سټیمولیټینګ او هارمونز او د لیوټینایزینګ هارمونز خبره به کوو. زموږ ټاپکس چې کوم دي د انډوکراینالوجي چې کوم دي دا کنټینیو دي. موږ د انټیریور پیچوټري ګلینډ د هارمونز خبره شروع کړې ده. په هغې کې زموږ څخه یو هارمونز چې کوم دي دا زموږ فولیکل سټیمولیټینګ هارمونز دي او یو چې کوم دي لیوټینایزینګ هارمونز دي. نن به موږ د فولیکل سټیمولیټینګ هارمونز په فنکشنز باندې، د دې په ریلیز باندې او د دې په کنټرول باندې خبره کوو چې زموږ څخه دا ریلیز کېږي د کوم ځای نه، بیا زموږ څخه دا کنټرول کوي څوک، او دا چې کله ریلیز شي د دې په ډفرنټ پارټس اف باډي باندې فنکشنز چې کوم دی هغه څه دی. نن به موږ خبره کوو دا هارمونز چې کومه دي اکچولي دا زموږ څخه په فیمیل کې خارجیږي زیاتره، او دا زموږ څخه چې کوم دی د هغو مانتلي سایکل چې کوم دی کوم ته چې موږ فیمیل ریپروډکټیو سایکل یا منسټرال سایکل وو، نو دا زموږ څخه په هغې کې ریلیز کېږي او د هغې زموږ څخه د هغې په ریزلټ کې په یوټرس کې سایکلیک چینجز راځي. ایگزیکټ خبره به موږ کوو چې په کم ځای کې زموږ څخه فولیکل سټیمولیټینګ هارمونز خارجیږي، بیا د دې په انفلوئنس کې زموږ څخه ایسټروجن او پروجسترون خارجیږي، او د هغې سره سره کله چې بیا زموږ څخه فرټیلایزیشن وشي او بیا زموږ څخه HCG چې کوم خارجیږي دا، نو مین به موږ د ټولو رولز ګورو، د هغې ریګولیشنز به ګورو او د هغې افیکټ به ګورو په ډفرنټ پارټس اف د باډي باندې. څرنګه چې موږ مخکې خبره کړې وه چې زموږ څخه انټیریور پیچوټري ګلینډ ته موږ ماسټر ګلینډ اف د باډي وو، خو د انټیریور پیچوټري ګلینډ ماسټر چې کوم دی هغه په خپله باندې زموږ څخه هایپوتیلمس ده. نو هایپوتیلمس چې کوم دی دا زموږ څخه دا هارمونز کنټرول کوي، په هغې به هم خبره کوو. خو هایپوتیلمس په خپله باندې بیا چې کومه دی دا زموږ څخه لیمبیک سیسټم چې کوم دی د هایپوتیلمس ماسټر څوک دی، لیمبیک سیسټم دی. نو په دې باندې خو انشاءالله بیا په نرو سیسټم کې خبره کوو چې دا د کوم ځای نه کېږي. ایګزیکټ موږ وګورو نو موږ به په دې ټاپک کې خبره کوو په هایپوتیلمس چې زموږ څخه دا هایپوتیلمس چې کومه ده دا زموږ څخه هایپوتیلمس چې کوم دی دا زموږ څخه انټیریور پیچوټري چې کومه دی دا کنټرول کوي، او دا انټیریور پیچوټري چې کومه دی دا زموږ څخه یوټرس کنټرول کوي. یوټرس انډر دی کنټرول اف انټیریور پیچوټري، او یوټرس چې کوم دی زموږ څخه اوري کنټرول کوي. دا انټیریور پیچوټري زموږ څخه اوري کنټرول کوي، اوري، او اوري چې کومه دی دا زموږ څخه بیا څوک کنټرول کوي؟ یوټرس کنټرول کوي. په دې ټاپک کې به موږ ایګزیکټ د هایپوتیلمس نه کوم هارمونز خارجیږي، هغه په انټیریور پیچوټري کې کوم سیلز او کوم هارمونز انفلوئنس کوي، او بیا به موږ د هغې خبره کوو چې د انټیریور پیچوټري نه کله زموږ څخه هارمونز خارج شي نو په اوري کې په کوم سیلز باندې کوم اکشن په کوم سټیج باندې کوي، او بیا د هغې نه بعد موږ په یوټرس کې ډفرنټ چینجز ګورو. نو زموږ څخه چېرته موږ یو ډایګرام جوړ کړو د ایکسپلینیټري پرپس دپاره. فار ایګزامپل دا زموږ څخه nervous system دی، دا زموږ څخه forebrain، دا hindbrain دی، cerebellum دی، midbrain دی، pons دی، medulla ده، او دا زموږ څخه spinal cord، دا زموږ څخه cerebellum دی. دلته زموږ څخه که موږ وګورو دې ځای کې زموږ څخه hypothalamus دی. هایپوتیلمس دی، دې هایپوتیلمس نه زموږ څخه یو دلته انټیریور پیچوټري دی، پیچوټري ګلینډ انټیریور لوب دی، یو پوسټیریور پیچوټري دی. زموږ څخه دا زموږ څخه انټیریور سایډ دی، دا زموږ څخه انټیریور پیچوټري دی، دا زموږ څخه هایپوتیلمس دی. که موږ وګورو دا سټرکچر که موږ دلته بار جوړ شي، بار دا زموږ څخه هایپوتیلمس دی. هایپوتیلمس
anterior pituitary posterior stalk. دلته موږ څه collection of cells دي collection of somes دي یا collection of neurons دي صحیح ده او هغه زمونږ څخه یو خاص قسم هارمونز خارجوي دا structure که موږ جوړ کړو دا structure زمونږ څخه داسې arc like structure جوړ کړی دی بې غټ جوړ کړم arc like structure دا په دې کې زمونږ څخه نیورون دي څه دي نیورون دي دا نیورون زموږ څخه یو خاص قسم هارمونز خارجوي فیکټر خارجوي دې ته زموږ څخه ګونیډوټرافین ریلیزینګ فیکټر وایي ګونیډوټرافین ریلیزینګ هارمون یا ګونیډوټرافین ریلیزینګ فیکټر ورته وایي ګونیډوټرافین ریلیزینګ هارمون یا ګونیډوټرافین ریلیزینګ فیکټر دا زموږ څخه collection of somas یا نیورون دي او دې موږ څه arc like shape جوړ کړی دی دې ته موږ څه arcuate nucleus وایي دې ته موږ څه وایي arcuate nucleus وایي دا arcuate nucleus چې کوم دا ګونیډوټرافین ریلیزینګ هارمونز خارج کړي نو دا موږ څه موږ په مخکې ټاپکس کې ویلي دا موږ څه hypophyseal hypothalamic hypophyseal portal system په ذریعہ باندې چې کومه دی دا کنیکټډ وي او دا هارمونز چې کوم دي دا زموږ څخه راځي دلته دا چې کله زموږ سره دلته راشي نو دلته زموږ څخه په دې انټیریور پیچوټري ګلینډ کې دا زموږ څخه دا سیل انفلوئنس کوي څه کوي دا سیل انفلوئنس کوي په دې باندې موږ ډېره په ډیټیل خبره کړې ده او د دې نه زموږ څخه بیا چې کومه دی هارمونز خارجيږي ګونیډوټروپیک هارمونز د دې نه خارجيږي ګونیډوټروپیک ان دې هارمون په ګونیډز باندې ټروفیک اکشن دی ګونیډوټروپیک هارمونز دا خارجيږي دا ګونیډوټروپیک هارمونز چې کومه دي دا زمونږ څخه یو خو FSH دي follicle stimulating hormones بل چې کومه دي دا زموږ څخه LH دي luteinizing hormones څه دي follicle stimulating hormones او دا بل چې کومه دي LH hormones دي actually anterior pituitary زموږ څخه کنټرول کوي څوک hypothalamus زموږ څخه چې کله hypothalamus نه دا gonadotropin releasing hormones کله خارج شي نو دا ګونیډوټروپیک هارمونز FSH او LH چې کوم دي دا سټیمولیټ کړي او دا زموږ څخه خارج شي زموږ سره د FSH او د LH فنکشنز موږ ګورو چې د دې ایگزیکټ زموږ څخه په کوم ځای باندې او په کوم سیلز باندې فنکشنز دي که موږ دلته د دې اکشن چې کومه دی نو دا زموږ څخه چې کوم دی دا په اوري باندې دی که چېرته موږ یو ایکسپلینیټري پرپس دپاره یو اوري جوړه کړو دا زموږ څخه اوري ده په دې اوري کې زموږ څخه undifferentiated سیلې هغې ته زموږ څخه primordial cells وایي هغې ته زموږ څه وایي primordial زموږ څخه دا primordial cells چې کوم دي فار ایگزامپل دا زموږ څخه یو سیل دی دا زموږ څخه primordial cells دي د دې نه اګیر چاپېره زموږ څخه که زه یو بل مارکر دا سیل چې کومه دي د primordial cell دي دې نه latent cells چې کومه دي دا سیل چې کومه دي دا هر میش دا primordial cells چې کوم دي primordial follicular cells چې کومه دي دا زموږ څخه هر میش ډیوایډ کیږي او د لسو نه والا د 15 پورې cells چې کومه دي دا زموږ څخه automatically without the control of any external hormones دا زموږ څخه stimulate کیږي او دا زموږ څخه څه کیږي زموږ څخه په دې کې growth کیږي دا زموږ څخه بدل شي primary follicle ته څه شي ته بدل شي primary follicle ته بدل شي دا primary follicle ته چې کله زموږ څخه بدل شي په primary follicle او په
پرایمورډیل فولیکل کې فرق دا دی چې دلته دا زمونږ سره پلیټنټ سیلز د دې نه ډېر چاپېره تاو دي، دلته زمونږ سره د دې نه کیوبایډل سیل تاو شي ډېر چاپېره. څه شی ترې تاو شي؟ کیوبایډل سیلز ترې تاو شي. کیوبایډل سیلز سمپل جسټ دغه فرق دی پکې چې دلته ترې زمونږ سره پلیټنټ سیل تاو دي، دلته ترې څه دي دا کیوبایډل سیل تاو دي. دې ته زمونږ سره پرایمورډیل فولیکل وایي، دې ته زمونږ څه وایي؟ دې ته زمونږ سره پرایمورډیل فولیکل وایي، او دې ته زمونږ سره چې کوم دی پرایمري فولیکل وایي. پرایمري فولیکل دا پرایمري فولیکل چې کوم دي پرایمري فولیکل دا اف اس ایچ راشي او په دې باندې زمونږ سره اکشن وکړي. کوم دې باندې وکړي؟ په دې پرایمري فولیکل باندې وکړي او دا زمونږ سره سیکنډري فولیکل ته بدل کړي. سیکنډري فولیکل دا لیر چې کومه دی دا فالیکولر وال، دا لیر چې کومه دی دا زمونږ سره یا فینګري یا د دې نه بل د دې نه ګیر چاپېره زمونږ سره د دې سټروماس د دې سټرومل سیلز هم ګیر چاپېره کنیکټیو ټیشو سیل د دې نه تایي زمونږ سره. دا سیل چې کومه دی دا یا سنګل لیري یا دا زمونږ سره ملټیپل لیري ملټیپل لیر. نو دا د دې نه ګیر چاپېره دا زمونږ سره دا سیلم تاو صحیح ده. زمونږ سره پرایمري فولیکل د چا په انفلوئنس کې زمونږ سره د اف اس ایچ په انفلوئنس کې څه ته بدل شو؟ سیکنډري فولیکل ته بدل شو. سیکنډري فولیکل ته بدل شو. په دې سیکنډري فولیکل کې زمونږ سره ګروث کېږي، چینجز راځي. دې کې زمونږ سره دا یو خاص قسم سیکریشنز کوي دا کوم ګیر چاپېره سیلز چې دي او د دې نه یو ګلایکو پروټین یو کور تاو شي. د دې دا نن دې کې دا ډیفینیټلی اوم ده. زمونږ سره دا په دې کې خاص سیکریشنز کېږي او ګلایکو پروټین او دا فلیر چې کوم د دې نه تاو شو د بلیک کلر باندې چې ما جوړ کړو دې ته زمونږ سره وایي زونا پیروسیولا. ډېر امپورټنس دی. امپورټنس دا دی کله زمونږ سره سپرم راځي، سپرم د هیومن د سپرم دپاره په دې باندې ریسپټر موجود دي او اونلی اینډ اونلی دا د هیومن سپرم ته اجازت ورکوي چې دا اوم زموږ څه کې فرټیلایز کړي. ادر دین هیومن سپرم چې راځي نو دا د هغې لپاره زموږ سره پرمیبل نه وي. یو دا خبره دویمه دا خبره چې کله زموږ سره دلته خو زموږ سره ډېر ملټیپل سپرم راځي، ډېر زیات سیوا راځي، یو سپرم نه وي. نو چې کله یو سپرم دا فرټیلایز یو سپرم د دې سره ټچ شي او هغه انټر شي دننه نو دا زونه پیلاسوډا چې کوم دا په دې کې زموږ سره ریاکشنز ډفرنټ ټایپ اف ریاکشنز وشي او دا د نورو سپرم دپاره چې کومه دی دا زموږ سره امپرمیبل شي او زموږ سره چې کوم دی د ډېرو سپرم انټري چې کومه ده هغه زموږ سره دننه څه کوي؟ پریوینټ کوي. زموږ سره دا کوم چینجز چې په دې دغه کې راځي په دې سیلز کې نو زمونږ سره دا انډر د دې نه بعد چې کوم چینجز راځي نو دا به زمونږ سره انډر د اکشن اف اف اس ایچ راځي. دا اف اس ایچ چې کومه دي دا مسلسل زمونږ سره خارجيږي، دا مسلسل زمونږ سره څه کېږي؟ خارجيږي. دا کله چې زمونږ سره دا خارجيږي نو دا زمونږ سره ګرو کېږي. مطلب دا دی چې زمونږ سره دا فولیکل ګروث چې کومه دی دا د اف اس ایچ باندې ډیپینډ کوي. که چېرته زمونږ سره دا اف اس ایچ لیول زمونږ سره ډاون شي، دا اف اس ایچ لیول زمونږ سره څه شي؟ ډاون شي. نو زمونږ سره به په دې کې ځینې فولیکل داسې دي چې هغه به زمونږ سره دغه شوي نه وي، دا ګرو شوي نه وي، نو هغه به زمونږ سره ختم شي، ډي جنریټ به شي. هغه ډي جنریټ فولیکل ته مونږ به اټریټیک فولیکل وایو. اټریټیک فولیکل ورته وو، ډي جنریټینګ فولیکل چې کومه دي چې هغه زموږ سره ډي جنریټ شي هغې ته اټریټیک فولیکلز وو.
زمونږ سره د FSH لیول چې کله ډاون شي نو زمونږ سره هر هغه اوم چې هغه زمونږ سره سمال ان سایز دي او هغه په FSH ډیپندنت دي نو هغه زمونږ سره ډیجنریټډ شي چې کوم زمونږ سره بیسټ فولیکل دي هغه زمونږ سره څه شي ګرون اپ شي. زمونږ سره په دې کې داسې کار وشي چې زمونږ سره د دې سیل لا نه ګیر چاپیره یو بل لیر جوړ شي د سیل دې ته زمونږ سره ټیکا سیل وایي. دا کوم چې ما په دې ګرین باندې جوړ کړی دی دې ته زمونږ سره ګرینولوزا سیلز وایي. دې ته زمونږ سره څه وایي؟ ګرینولوزا سیلز. د دې ټیکا انټرنا او ټیکا ایکسټرنا، ټیکا انټرنا ایکسټرنا دا بیا په دې کې لیر دي. د دې فنکشنز به مونږ ووایو. د مین فنکشنز د ټیکا سیلز دا دی چې دا زمونږ سره انډروجن جوړوي. انډروجن زمونږ سره د ګرینولوزا سیلز چې کومه دي دا زمونږ سره انډروجن چې کومه دي میل ټیسټوسټرون لایک میټیریل دي دا ډایرکټ زمونږ سره ایسټروجن ته زمونږ سره څه کوي؟ کنورټ کوي. دا ټیکا سیل اصل کې زمونږ سره څه جوړوي؟ زمونږ سره څه جوړوي؟ ایسټروجن جوړوي. فار ایگزامپل دا زمونږ سره ایسټروجن دي. دا زمونږ سره انډروجن جوړیږي او دا بیا زمونږ سره څه ته بدلیږي؟ ایسټروجن ته زمونږ سره بدلیږي. دا زمونږ سره نور ډیر زیات زمونږ سره چې کومه دی په دې کې سیکریشنز کیږي. دا سیکنډري فولیکل چې کومه دی دا سیکنډري فولیکل په دې کې چینجز راشي او په دې کې زمونږ سره د دې دا سټرکچر داسې شي. دې کې زمونږ سره دا نننه زمونږ سره چې کوم د دې نه ګیر چاپیره دا زونه پلسوره ده. دې کې زمونږ سره دا ګرینولوزا سیل دي. په دې کې زموږ سره دا سپیس چې کوم جوړ شو دا سپیس په دې کې زموږ سره په دې کې فلویډ زموږ سره جمع شي. فلویډ په دې کې څه شي؟ جمع شي. دا سټرکچر چې په کوم کې زموږ سره دا فلویډ فیلډ کیویټي جوړه شوه دې ته زموږ سره ګرافین فولیکل وایي. دې ته زموږ سره څه وایي؟ ګرافین فولیکل. دا ګرافین فولیکل چې کومه دي دا ګرافین فولیکل زمونږ سره دا ګرافین فولیکل زمونږ سره د ټولو نه ښه ګرو شوی څه شی دی؟ فولیکل دی. ګرافین فولیکل بیس ګرون فولیکل دی. زمونږ سره دا چینجز چې کومه دي که چېرته موږ د یو داسې فیمیل خبره وکړو فار ایگزامپل دا زموږ سره دا فیمیل چې کومه ده دا زموږ سره د دې میچور سایکل چې کومه دی دا زموږ سره که چېرته موږ واخلو دا زموږ سره 28 ډیز دی. څومره دی؟ 28 ډیز دی. او موږ د دې میډ به زموږ سره څه راشي؟ 14 ډیز راشي. 14 ډیز راشي. زموږ سره نارملی دا میچور سایکل چې کومه دی دا موږ 28 پلس آر ماینس 7 یعنی د 21 نه والا د 35 ډیز پورې موږ چې کومه دی دا نارمل الو. ځینې بوکس چې کومه دي هغه زموږ سره دا د 25 نه والا د 40 ډیز پورې او ځینې چې کومه دي د 20 نه والا د 40 ډیز پورې دا زموږ سره چې کوم دی نارمل کنسیډر کوي. زموږ سره که چېرته دا سایکل د ډے فسټ نه والا د دې یعنی د 35 نه سیوا شي دې ته به موږ پولي مینوریا وو او که چېرته دا موږ سره د کم شي د 21 نه دې ته موږ څه اولیګو مینوریا وو او که چېرته دا بالکل
absent شي د سره یې نه بیا ورته امینوریا وو په ډې فرست باندې دا څه کېږي کله چې دلته زموږ سره د هایپوتلمس نه د هارمونز خارجېږي انټیریور پیچوټري ته نو زموږ سره که چېرته موږ دلته یوټرس جوړ کړو یوټرس دا زموږ سره یوټرس دی uterus this particular that's one sound that in my nutrient the cervix دی چې کوم د ویجاینا ده زمونږ سره دا دننه لیر چې کومه دی زمونږ اندومیټریوم دی زمونږ سره څه شی دی اندومیټریوم دی دا مایومیټریوم دی دا پیریمیټریوم دی زموږ سره درې لیر دي د یوټرس زموږ سره د دې ډک نه اباو چې کومه ده دې ته زموږ سره فنډس وایي دې ته باډي اف د یوټرس وایي او دا زموږ سره سروکس دی دا ویجاینا ده دلته زموږ سره فلویډ میوکس هغه ډېر زیات تک میوکس تک په هغې باندې هم خبره کوم نو زموږ سره څه چل وشي زموږ سره د ډې فسټ نه واخله د ډې فسټ نه د ډې 5 پورې د ډې فسټ نه واخله د ډې 5 پورې زموږ سره څه کېږي بلیډینګ کېږي ډې فسټ نه واخله د ډې 5 پورې بلیډینګ کېږي دا بلیډینګ ولې کېږي په دې باندې به خبره کوو د ډې 5 نه بعد بیا زموږ سره چې کومه دی زموږ سره پرولیپریشنس کېږي پرولیپریشنس زموږ سره چې کله فولیکل زموږ سره ګروف کېږي نو زموږ سره چې کله دا ګراپین فولیکل دی دا جوړ شو نو زموږ سره به اولیشنس کېږي اولیشنس چې کومه دی دا به زموږ سره په 14th ډے باندې چې کومه دی په هغې سایکل کې په هغې فیمیل کې چې په هغو کې زموږ سره 28 ډیز سایکل دی نو په هغې کې به 14th ډے باندې انډر LH سرچ چې کومه دی اولیشنس کېږي په دې باندې به اوس خبره کوو په یو منټ کې اولیشنس به کېږي خو د هغې نه مخکې موږ چینجز ګورو چې کوم چینجز به زموږ سره په دې یوټرس کې راځي دا یوټرس کله چې زموږ سره FSH خارجېږي نو زموږ سره دا فولیکل چې کومه دي پرایمري فولیکل چې کومه دی په دې پرایمري فولیکل باندې د دې فنکشن دی سیکنډري ته بیا ګرافین فولیکل ته ګرافین فولیکل کې چې کله زموږ سره دا ګرینولوزا سیلز چې کومه دي او تیکا سیلز انډروجن خارجوي او دا راځي او دا ایسټروجن ته کنورټ کېږي دا ایسټروجن راځي دا ایسټروجن او دا ایسټروجن زمونږ سره ډېر زیات فنکشنز لري خو یو فنکشن یې دا دی چې دا زمونږ سره دا کوم انډومیټریوم چې کومه دی د دې پرولیپریشن کوي د دې څه کوي پرولیپریشنز کوي او د اپ کمینګ کنسپټس دپاره زمونږ سره د اپ کمینګ بیبي دپاره دا زمونږ سره څه کوي تیاری انډر د انفلوئنس اف ایسټروجن ایسټروجن چې کومه دي دا زمونږ سره په دې کې پرولیفریشن کوي او دا زموږ سره څه کوي دا اپ کمینګ بیبي دپاره څه کوي چې تیار کړي بل دا زموږ سره راشي او دا دلته دې هایپوتلمس ته دې هایپوتلمس ته یا دې انټیریور پیچوټري ګلینډ ته ووایي چې تا زما سره FSH چې کوم دي FSH تا دا خارج کړي وو FSH خپل کار وکړو او زه ایسټروجن یم زه رالم او مطلب اوس زموږ سره څه چل وکړه FSH چې کومه دي دا زموږ سره نور مخارجوه ځکه چې هغې خپل کار وکړو نو موږ سره چې کله د FSH لیول کم شي نو هغه فولیکل چې هغه زموږ سره سمال ان سایز دي او ګرو شوي سم نه دي نو هغه زموږ سره ډیجنریټ شي بیسټ فولیکل چې کومه دي هغه زموږ سره کنورټ شي سیکنډري ته او بیا ګرافین فولیکل ته او زموږ سره په دې ټیم کې چې کله زموږ سره دا میډ سایکل میډ ډیز ته ورسي ما تاسو ته وویل چې که دا موږ د یو فیمیل
دا زموږ سره 28 ډیز سایکل دی نو د هغې میټ چې کوم دی دا زموږ سره 14 ډیز دی په دې ټایم کې زموږ سره دا FSH چې کومه دي FSH نارملی دا استروجن چې کله ځي دا FSH لیول زموږ څخه کموي او د LH خو په دې میډ ډیز کې داسې کار وشي چې دا کله ورشي زموږ څخه چې کله دا استروجن لاړ شي او دا د FSH او د LH یعنې ګلوټرافیک هارمونز لیول کموي دې ته زموږ سره نیګیټیو فیډبیک وایي ځکه چې زموږ سره یو سیوا کېږي نو د هغې په افیکټ کې دا بل زموږ سره څه کېږي ریلیز کمیږي نو دې ته زموږ سره نیگیټیو فیډبیک وای خو په میډ سایکل کې د اوسه پورې ډاکټرانو ته دا پته نه لګېدلې چې دا میکانیزم څنګه کېږي خو په میډ سایکل کې داسې کار وشي چې دا استروجن لاړ شي او دا زموږ څه instead of decreasing the level of LH دا more and more release of LH وکړي from interior pituitary gland او دا زموږ څه په بلډ کې د LH لیول ډېر زیات انکریز شي د ډرامټیک انکریز of LH ته زموږ څه په بلډ کې دې ته موږ LH سرج وو څه ورته وو LH سرج SURGE LH سرج دا LH سرج په ریزلټ کې زموږ څه چل وشي دلته چینجز راشي چینجز څه راشي چینجز داسې راشي چې په دې کې زموږ څه کوم بلډ ویسلز دي دې کې بلډ ویسلز نو دې ته بلډ سپلای ډېره زیاته سي واشي دې ته څه وشي بلډ سپلای ډېره زیاته سي واشي بل د دې سیل نه زموږ څه پروسټاګلنډین چې کومه دي هغه خارجېږي ویزوپریسینز خارجېږي هسټامین خارجېږي ډفرنٹ ټایپ اف لوکل سبسټانسز د دې نه زموږ څه خارجېږي د دې انفلوئنس په ریزلټ کې زموږ څه کار وشي چې دا زموږ څه مزید ګرو کېږي او دا زموږ څه دې ته رانږدې شي په دې ځای کې زموږ څه اسکیمیک چینجز راشي دا زموږ څه انزایم خارجي کولیجنیز انزایم چې کومه دی کولیجن چې بیا زموږ څه ډسټروی کوي کولیجنیز انزایم خارجېږي دا ایریا چې کومه ده دا زموږ څه داسې راوپړسېږي سویل شي او دا زموږ څه اسکیمیک چینجز دلته راشي دې په دې ځای باندې به بیا زموږ څه فیوچر کې څه کېږي په دې ځای باندې به زموږ څه چې کوم دی دا اوم به ریلیز کېږي بار ته اوم به څه کېږي ریلیز کېږي دې سټرکچر دې ته زموږ څه سټیګما وایي دې ته زموږ څه وایي سټیګما د دې زموږ څه تقریبا د 2.5 سانتي متر پورې د دې سایز دا اسکیمیک چینجز راشي دلته پریشر زموږ څه سیوا شي دا اوبه دا ملک پروډکشن چې کوم دی دا سیوا شي زموږ څه به دلته زموږ څه اوم ریلیز کېږي زموږ څه انډر د انفلوئنس اف LH سرچ نو زموږ څه داسې چل وشي چې په 14مه ورځ باندې زموږ څه د اوم چې کومه ده د اوم چې کومه ده دا به زموږ څه شي ریلیز شي بار ته د اوم او د دې نه ګیر چاپېره چې کوم زونه پیلوسیلا سیلز دي کوم کور دا دی زونه پیلوسیلا دا کور دا د دې سره دا زموږ څه شوه دا ریلیز شوه او ګرینیولوزا سیلز دي هغه هم د دې زموږ څخه ریلیز بار ته څه شي زموږ څخه ریلیز شي دا ګرینیولوزا سیل دي دا ګرینیولوزا سیل چې کومه دي دا زموږ څخه ځان چې کوم دی دا لږ ارینج او ری ارینج کړي داسې کراون لایک سټرکچر جوړ کړي دې سټرکچر ته موږ کورونا ریډیټ وایو څه ورته وایو کورونا ریډیټ ورته وایو دې سټرکچر ته ګرینیولوزا سیلز چې کومه دي کورونا ریډیټ وایو دې کې دننه چې کوم زموږ څه اوم ده هغه نیوکلیس ده او دا زموږ څه زونه پیلوسیډه ده دا زموږ څه څه شوه ریلیز شوه دا چې کله زموږ څه ریلیز شي نو زموږ څه دا سټرکچر چې کومه دی د دې دا سټرکچر زموږ څه په دې طریقه باندې پاتې شي چې کوم ریمینینګ سیلز دلته پاتې شوي دي دا زموږ څه داسې پاتې شي دا زموږ څه چې کله پاتې شي نو زموږ څه د دې کار څه دی د دې کار دا دی چې دلته نه زموږ څه دا ریلیز شوه څه شی ریلیز شوه اوم ریلیز شوه دا ریمینینګ سیلز دي دا زموږ څه د دې سیلز فنکشن دا دی چې دا زموږ څه استروجن خارجوي څه شی خارجوي استروجن خارجوي استروجن د دې په دې سیل کې چینجز راشي دا زموږ څه سویلپ شي او دا زموږ څه چې کوم دي دا زموږ څه چې کومه دي استروجن هم خارجوي خو زیات دا زموږ څه پروجسترون خارجوي پروجسترون
دا پروجسترون خارجوي، دا پروجسترون څه چل کوي؟ دا پروجسترون چې کله زموږ څخه خارج کړي نو دا زموږ څخه دا پروجسترون لاړ شي او دا پروجسترون زموږ څخه دا انډومیټریم کوم چې زموږ څخه استروجن پرولیفریشن سٹارټ کړی و دا مزید زموږ څخه څه کړي؟ دا مزید زموږ څخه پرولیفریټ او زموږ څخه ریډ carpet and warm welcome to the upcoming baby ته دا څه کی پریپیر کی یو خو دا وکي بل د دې چې کوم گلینډز دي هغه زمونږ سره مزید چې کومه دي سیوا کی او هغه ټارچلز کی او مزید دلته زمونږ سره ګلینډولر سیکریشن زمونږ سره وشي، ګلینډولر سیکریشن زمونږ سره وشي. د دې کوم چې زمونږ سره په دې کې سټریټ ویسلز دي، سټریټ ویسلز هغه زمونږ سره کوایلډ کی ویسل څه کی کوایلډ کی دا ځای مور زمونږ سره سیکریټري کی مور بلډ ورته راځي مور وامي کی او مور دا زمونږ سره سپونجي کی سپونجي څه کی موري سپونجي کی که چېرته زمونږ سره دا اولیشنز وشو دې پروسس ته هغه پروسس چې په هغې کې زمونږ سره د میډ سایکل په دوران کې د ګراپین فولیکل نه اوم ریلیز کېږي، دې ته زموږ سره اولیشنز وایي. دې پروسس ته زموږ سره څه وایي؟ اولیشنز وایي. د اولیشنز نه بعد زموږ سره دا د پروجسترون لیول چې کوم زموږ سره د دې باډي نه ریلیز کېږي نو زموږ سره دا راځي او دا دلته زموږ سره مزید دا د څه کوي پرولیفریټ کوي د دې کوم چې زموږ سره گلینډز دي هغه مور سیکریټري کوي کوم چې زمونږ سره په دې کې آرټري ویسلز دي ویسلز هغه زمونږ سره کوایلډ کوي. دا باډي کومه چې زمونږ سره د دغه نه بعد پاتې شوې ده د اولیشنز نه بعد پاتې شوې ده دا باډي چې کوم ده که چېرته زمونږ سره د اوم ته سپرم میلاو نه شي او پریګننسي ونه شي نو د دې دغه چې کومه دی لایف سپان چې کومه دی دا تقریبا 10 نه واله د 12 ورځو پورې دا زمونږ سره وي دا بیا زمونږ سره ډیجنریټ کېږي. زمونږ سره دا یلو شیپ باډي په دې کې زمونږ سره چې کومه دی انډوپلازمیک ریټیکولم چې کومه دی هغه ډېر زیات پرومیننټ دي ولې چې دا زمونږ سره پروجسترون تیاروي. پروجسترون چې کومه دی دا زمونږ سره سټیروئډ هارمون دی 6 سټیروئډ دي نو د دې د وجې نه زمونږ سره د دې انډوپلازمیک ریټیکولم نو د زیاته دا هارمونز چې کومه دي دا زمونږ سره سموث انډوپلازمیک ریټیکولم لري د دې د وجې نه د دې باډي چې کومه هغه یلو وي نو دې باډي ته چې کومه دی زمونږ سره کارپس لوټیم وایي. کارپس لوټیم کارپس باډي ته وایي او لوټیم یلو ته وایي. صحیح ده. نو یلو باډي زمونږ سره پاتې شي کارپس لوټیم. کله چې زمونږ سره دا کارپس لوټیم پروجسترون خارجوي نو دلته زمونږ سره دا یوټرس چې کومه دی دا زمونږ سره تیارېږي. زمونږ سره دا دغه چې کوم دي دا دلته دا ډکټ راغلی دی دې ته فیمبریا وایي. فیمبریا فینګر لایک سټرکچر ته دې ته زمونږ سره فلوپین ټیوب وایي دې ته فلوپین ډکټ وایي. صحیح ده. دې ته اسمس وایي. زمونږ سره دا ډیفرنٹ پارټس اف د دې ریپروډکټیو سیستم د دې ټریک دي پروډکټ دي. دلته زمونږ سره چې اوم کله راشي اوم دا نو کله چې د دې سره زمونږ سره سپرم میلاو شي سپرم نو دا بیا راځي دلته او دا بیا دلته زمونږ سره څه کېږي امپلانټ کېږي. که چېرته سپرم میلاو نه شي که چېرته څه وشي سپرم میلاو نه شي نو زمونږ سره دلته واپس دیو ته څه میسج نه راځي نه د کارپس لوټیم ته نو زمونږ سره دا دلته ډیجنریټ شي اپټوسیس وشي اپټوسیس او زمونږ سره دا ساینټلی ډیجنریټ شي. دا چې کله زمونږ سره ساینټلی ډیجنریټ شي نو 10-15 ورځې بعد زمونږ سره دا اسټروجن او پروجسترون چې کومه دی د دې ریلیز هم زمونږ سره بند شي دا زمونږ سره ډای شي ډیجنریټ شي. دا زمونږ سره انډوکراین ګلینډ دی خو دا زمونږ سره کله اولیشنز وشي د 10-15 ورځو لپاره او چې کله زمونږ سره پریګننسي راشي نو دا 3-4 میاشتو لپاره زمونږ سره پاتې کېږي. نو کله چې زمونږ سره دلته سپرم میلاو نه شو اوم دلته راننه پلانټیشنز ونه شو پرټیلایزیشنز ونه شو نو څه چل وشي زمونږ سره دلته زمونږ سره چې دا کوم انډومیټریم دی انډومیټریم د دې زمونږ سره 3 لیر دي. یو چې کوم دی دا سپونجي لیر دی دا څه دی زمونږ سره دا سپونجي لیر دی سپونجي. یو چې کومه دی زمونږ سره دا کمپیکټ لیر دی دا زمونږ سره څه دی کمپیکټ لیر دی. ښه دا
کمپیکټ لیر دی کمپیکټ لیر دی او یو زمونږ څه چې کومه دی دلته دا چې کومه دی دا په بلیک به جوړ کړم دا زمونږ څه بیزل لیر دی نو د انډومیټریم زمونږ څه څو لیر دي 3 لیر دي سپونجي دی کمپیکټ دی او بیزل لیر دی د سپونجي او کمپیکټ لیر ته زمونږ څه فنکشنل لیر وایي دې ته زمونږ څه وایي فنکشنل لیر وایي ما تاسو ته ویل چې که چېرته زمونږ څه اوانته زمونږ څه که چېرته دي اوانته سپرم میلاو نشو سپرم نو زمونږ څه چل وشي دا کمپیکټ لیر او سپونجي لیر چې کوم دی دا زمونږ څه سلف اوی شي دا شټ ډاون شي دا زمونږ څه شي شټ ډاون شي ختم شي او زمونږ څه بلیډینګ سٹارټ شي څه شي بلیډینګ سٹارټ شي او زمونږ څه دلته بلیډینګ سٹارټ شي او افټر دا زمونږ څه مانثلی بلیډینګ سٹارټ شي دا بلیډینګ چې کومه دی د یو خبره یاد ساتئ دا زموږ څخه کلاټ کېږي نه بیا مې ورته فکر وکړی چې دې کې زموږ څخه یو خاص قسم انزایم یا پروټین هغې ته فبرینولایسینز وایي د هغې د وجې نه دا زموږ څخه کلاټ کېږي نه که دا چېرته کلاټ کېدی نو بیا به مسله وی هره میاشت به بیا زموږ سرجرۍ نه وي دلته به زموږ څخه هیماټوما جوړېدلی دلته به زموږ څه دا وی چې کوم دی به بندېدلی اسټروجن یو کار دلته ما دا خبره کړې وه زموږ څخه چې کله دلته سپرم ډیپوزیټ شي نارملي زموږ څخه دا ټکی دا نو اسټروجن راځي او د دې سروکس دا دغه چې کومه دي دا ګلینډ دې نه سیکریشنز کوي او دا فلوید چې کومه دی دا زمونږ څخه تنکۍ چې کوي تنکۍ THIN تنکۍ چې د دې لپاره چې دا سپرم زمونږ څخه په اسانه باندې دننه لاړ شي نو یو د دې اسټروجن مین فنکشنز دا دی نو زمونږ څخه د دې په دغه کې که دې سیکل ته موږ وګورو نو د دې اولنۍ ورځې نه واله د 15 ورځو پورې دې ته زموږ څخه موږ نارملي دې ته موږ څه وو مینسز وو مینسز دا مینسز نه بعد دا زموږ څخه بلیډینګ کېږي په دې کې نارملي زموږ څخه د 20 نه واله د 80 ml پورې د 20 ml نه واله د 80 ml پورې بلډ چې کومه دی دا زموږ څخه څه کېږي نارملي فیزیولوژیکلی دا زموږ څخه بلیډ کېږي که چېرته دې نه کم یا سیوایي نو بیا به دا زموږ څه پیتالوجي د دې نه بعد زمونږ څخه دلته د دې ډے 6 نه واله دا زمونږ څخه د دې 13 پورې دا زمونږ څخه دلته پرولیفریشن کېږي څه کېږي پرولیفریشن کېږي انډر د ایسټروجن د ایسټروجن او په 14 ډیز باندې زمونږ څخه LH چې کومه دی LH سارج LH چې کومه دی دا زمونږ څخه ریلیز شي ما تاسو ته وویل چې نارملي خو پکار ده چې دا زمونږ څخه څه شي انډر د کنټرول اف ایسټروجن دا کم شي خو زمونږ څخه د دې د میکانیزم د اوسه پورې ډاکټرانو ته پته نه وي دا زمونږ سره ډرامټیکلی زمونږ سره انکریز کېږي او زمونږ څخه اولیشنز د دې په ریزلټ کې څه کېږي دې ته مونږ LH سرج وو LH سرج وو او اولیشنز زمونږ څخه کاس کوي کله چې اولیشنز وشي د اولیشنز نه بعد زمونږ څه شی جوړ شو کوم ریمینینګ باډي چې کومه ده د کې زمونږ څخه د سیلز فلپ شو او د زمونږ څخه پروجسترون چې کومه ده ریلیز کول شروع کړو دا پروجسترون چې کومه ده مزید بیا زمونږ څخه چینجز راولي د دې نه بعد بیا په بلډ کې مونږ وګورو نو بیا زمونږ څخه چې کومه ده دا پروجسترون چې کومه ده پروجسترون دا په بلډ کې ډیر زیات سیوا شي او مزید دا زمونږ څخه دا انډومیټریم چې کومه ده دا دغه لپاره تیاری د پریګننسي لپاره چې افکمینګ بیبي زمونږ څخه څه شي راشي په چېرته زمونږ څخه پریګننسي راشي پریګننسي سپرم راځي سپرم نو دا بیبي زموږ سره راشي او دا دلته زموږ څخه په 2 سیل کې ډیوایډ شي بیا زموږ څخه 4 سیل سټیج ته لاړ شي بیا ګسټرولا مرولا ګسټرولا دا دغه جوړېږي بیا دلته زموږ څخه چې کله دلته راشي نو دا زموږ څخه دلته امپلانټ کېږي څه کېږي دا زموږ څخه امپلانټ کېږي او بیا د دې نه زموږ څخه سیکنډ لیر بیا تھرډ لیر او بیا داسې د دې نه مکمل زموږ څخه څه شی جوړ شي مکمل 9 مانث کې د دې نه کمپلیټ بیبي جوړ شي او زمونږ څخه چې کله پریګننسي وشي نو د 9 مانثس دپاره زمونږ څخه دا دغه چې کوم دي دا بلیډینګ چې کومه دی دا او دا کوم مینسز چې کومه دي یا کوم مینسټرول سایکل دی فیمیل ریپروډکټیو سایکل دی دا زمونږ څخه سټاپ شي او دا زمونږ څخه نه راځي که چېرته د چا
په موډ کې مسله یعنی دا د موږ څه هایپوتلمس یا لیمبیک سیستم په دې کې انوالو دی هم په دې کې د موږ سره ډسټربنس راتلی شي که چېرته چا په انټیریور پیچوټري ګلینډ کې مسله هم په دې کې د موږ سره ډسټربنس راتلی شي که چا د موږ سره په فولیکل کې مسله هم په دې کې د موږ سره مسله راتلی شي که په اوري کې د موږ سره هم په دې کې د موږ سره ډسټربنس راتلی شي که چېرته د هغې په ریپروډکټیو سیستم کې دلته مسله نو د موږ سره راتلی شي یو خبره یاد ساتئ چې زموږ سره کوم فولیکلز دي د دې چې کومه دی د دې کې د موږ سره میاسیس کېږي څه شی کېږي میاسیس کېږي دا میاسیس چې کومه دی دا د موږ سره بیفور برث چې کله د موږ سره یو ماشوم لا پیدا شوی دی د مور په خېټه کې په هغې کې سټارټېږي او بیا د موږ سره دا په پروپیزون کې سټک کېږي کله چې دلته د موږ سره سیکنډري فولیکل ته لاړ شي نو دلته د موږ سره میاسیس 1 کمپلیټ شي او بیا چې کله اوولیشنز کېږي نو زموږ سره میاسیس 2 سټارټ شي میاسیس 2 زموږ سره د هغې پورې نه کمپلیټ کېږي د څو پورې چې زموږ سره دې ته سپرم نه میلاو شوي څه شی سپرم نه میلاو شوي کله چې د سپرم میجیک ټچ دلته وشي میجیک ټچ اف د سپرم نو دلته زموږ سره میاسیس 2 څه شي میاسیس 2 دا زموږ سره کمپلیټ شي هغه زموږ سره هغه ووایم چې هغه زموږ سره سپرم په خپله زندګۍ کې هغې ته میلاو نه شي نو په خپل ټول ژوند کې هغه چې څومره مطلب زموږ سره ووایم ریلیز کېږي نو هغه زموږ سره سیکنډ میاسیس ډیویژن چې کومه دی یا سیکنډ میاټیک ډیویژن چې کومه دی هغه زموږ سره نه کمپلیټ کوي نو اکثر د کوېسچن راځي یا په ایم سی کیوز کې راځي په ایم ډي سي کې راځي یا په انټر ټیسټ کې راځي نو اکثر د دې خبره کوي چې زموږ سره میاسیس 1 کله سټارټ کېږي میاسیس 1 نو دا زموږ سره بیفور برث سټارټ کېږي او په اوجینیسس چې کومه دی میاسیس 1 بیا هلته په پروفیز 1 کې سټاک کېږي او بیا دلته زموږ سره چې کله ووایم ریلیز کېږي د دې نه لږ ټایم مخکې زموږ سره میاسیس 1 کمپلیټ شي او بیا میاسیس 2 کله کمپلیټ کېږي کوېسچن داسې راځي نو میاسیس 2 زموږ سره چې سپرم نه میلاو شوي نه کمپلیټ کېږي چې سپرم کله میلاو شي د ووایم سره نو ډایرکټ زموږ سره میاسیس 2 چې کومه دی هغه کمپلیټ شي او بیا مزید چې کومه دی زموږ سره هلته ځي انشاءالله په دې باندې به نیکسټ موږ خبره کوو چې پریګنینسي راشي نو بیا پیټل ډیولپمنټ زموږ سره څنګه کېږي په هغې باندې به خبره کوو په دې باندې به موږ د فیمیل ریپروډکټیو سایکل چې کومه دی په دې کې د ډسټربنس او د هغې په ټریټمنټ باندې به خبره کوو د هغې نه مخکې چې تاسو د نیکسټ لیکچر ویډیو وګورئ زموږ چینل چې کومه دی هغه سبسکرایب کړئ او په خپلو دعاګانو کې موږ یاد ساتئ تھینک